سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. خبر داده چې دغه سیکولریزم حکم د اسلامی شریعت له نظره عمري صاحب په دې باندې رڼا واچول. اول دا خبره زده کوي چې اسلامي شریعت سیکولریزم لادینیت بيدینی اکثریت چې د کوم اکثریت قائل دي دا مردود کوي ردوي په قاطع رد سره او د اسلام کې د اسلامي حکومت اقامه دا یو ضرورت بلل شوی ده. دا موږ د تاسو عقیده ده ځکه که اسلامي حکومت نه د اسلامي قوانینو په اساس لکه وسې په افغانستان کې اسلامي امارت قائم شوی دا رقم حکومت چې نه موجود د اسلام هغه عمده احکام د ځکه په سر نه نافذ کیږي لکه د حدود اقامه سو د غلو مخنیوي سو او د جمعو د المانځه د اعیاد د اخترو د المانځو اقامه سوله د زکاتونو راټولول سولو دا مسائل بیا عمده مسائل په مسلمانانو کې دا بیا پاتې کیږي عمده احکام د اسلام پاتې کیږي چې اسلام بیا له دغه احکام هیڅ کله د اسلام مصداق نه واقع کیږي نه د اسلام مصداق بلل کیږي. نو اسلامي شریعت د دین جلاوالی له سیاست چې په کلک سره ردوي. الله جل جلاله وايي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. موږ په تا باندې قران کریم نازل کړی دی چې دا بیان دی هر شي ده هر شی پکې بیان شوی دی سیاست پکې بیان شوی اجتماع پکې بیان شوی اقتصاد پکې بیان شوی هر شی په دې قران کې بیان شوی ده او دا قران کریم چې د هدى و رحمت و بشرا للمسلمین د مسلمانانو لپاره هدایت د زیری ده او رحمت ده. ګورئ څوک چې د الله جل جلاله له حکم نه بغیر په بل حکم فیصله وکړي د عقایدو کتابو لیکلي دي او دا رقم فتاوا ولیکلي دي چې که چېرته دی له دې وجې په غیر ما انزل الله حکم ورکوي چې دا د ما انزل الله حکم د الله چې کوم حکم نازل کړی دا صلاحیت دې نه لري چې د موږ د تاسې هغه ضرورتونه را رپکي یا مثلا جلب د مصلحت وکي یا دفع د ضرر وکي نو ځکه زه په بل حکم فیصله کوم د مخلوق په حکم فیصله کوم د الله په حکم ځکه زه فیصله نه کوم چې د الله په حکم کې صلاحیت نشته. که په دغه عقیده باندې په غیر ما انزل الله حکم وکړو دا په اتفاق د علماو سره اعتقادي کفر ده. په دې باندې سړی له ملت اسلام چې خارجيږي او په دې باندې سړی کافر مطلق ګرځي. او که چیرې یو سړی په غیر ما انزل الله باندې حکم لدې وجه وکي چې دی جاهلی په حکم الهي باندې او یا د نفسي خواهش لوجه په غیر الهي حکم باندې فیصله وکي او یا یو بل دنیوي غرض وي نو بیا دی په کفر عملی باندې اخته کیږي دا عملا کافر بلل کیږي اعتقادا کافر نه ده. د دې لپاره علما ولیکلي توبه کول حتمی او ضروری ده او لدې کار چې د بندول دا واجب او ضروری او حتمی دي. نو ګورئ دغه سیکولریزم چې دین د زندگی له اړخونو چې ایستل له سیاست چې ایستل یا په عموم کې د ټول دین له منځه وړل دا په شریعت کې مطرود عمل ده دا باندې رد شوی دا. یو مسلمان من حیث یک مسلمان باید دغو عقیدوي او فکري موضوعاتو ته ډېر کلک متوجه سي تر څو پورې دوی په هغه ښکار کې نشي واقع. نو لکه وس ګوره مختلفي وسیلې او اسباب دی لري چې ما تا ته دیموکراسي او دغه مدني وضعي قوانین ښه معرفي کوي نو ما تا باید ډېر ورته متوجه یو تر څو پورې د ما د تا فکر خالی وي نو بیا د دوی تر تاثیر لاندې راځو. نو دغه مجلس چې ګورئ ځوانانو هدف دا ده چې تاسې که دا پدیده دلته په کامله معنا باندې زده نه کوي باید یوه انګېزه خو در سره یوسئ د دې مجلس چې بیا ولاړ سئ هلته له تاسې له ځانو سره مطالعه در وکړئ د فکري روزنې مربوط کتابونه لیکل سوي د مختلفو عربو او عجمو علماو د سیکولریزم او د تغریب او د تفسیر او د تبشیر او د تنصیر د مختلفو نظریو پر رد کې کتابونه لیکلي. یو سیکولریزم نه ټولې پدیدې ناوړه پدیدې کلکې در مطالعه کوي. یعنی دغه کنفرانس دغه سیمینار باید د تاسې لپاره دا انګېزه ایجاد کړي چې نور تاسې را بیدار سئ. نور خو ماته ملګرو ویل شل ملټه وخت ده نو په شل ملټه وخت کې به زه شی تشریح کوم یا به عمري صاحب شی تشریح کوي یا مفتي صاحب شی تشریح کوي. مطلب دا خو ډېرې غټې پدیدې دي د دې مضبوط تاریخ در وګورئ ازرار یې در وګورئ د دغو پدیدو د اشاعت اسباب در وګورئ د دغو پدیدو مقابله باید څنګه وسي هغه در وګورئ. نو نور ځوانانو تاسې لاس په کار باندې سئ. ګورئ دا سیکولریزم له فرانسه چې په 1900 کال کې شروع سو ټولې دنیا ته چې نشر سو هغه د دغو غربیانو او د دغو غربپالو د ځوانانو له برکته. نو ولې د مسلمانانو ځوانان دا صلاحیت نه لري چې دوی خپله صحیح اسلامي نظریه په ټوله دنیا کې نشر کړي؟
که دای کوم اسباب لري او دای کوم فکر لري او دای کوم انرژي لري، دماغ تا ځوانان یې نه لري، باور وکړئ دا یو ځوان دی موږ د تاسې د دوی تر لسو ځوانانو پیاوړی ده. خو لیکن ګوره هغو کار کړی د خپلې نظریې ته، خپله نظریه یې د اسمان له سره د یو مجبوریت له وجې یو شی شروع کړو لیکن په ټوله دنیا یې تحمیل کړو. اوس څومره کار روان ده ورته. نور ګورئ تاسې دغو مسایلو ته متوجه سئ، دا رسنۍ صحیح استعمال کوي، داسې استعمال کوي چې د دوی د یو کوچني پوسټ رد په یو دراز پوسټ باندې ورکړي. ښه ورته متوجه سئ، دا د تاسې مسؤلیت ده. دا سیمینارونه دایریږي ولې؟ دا ګوره دا د مشرانو سره څومره ښه فکر موجود ده، هغو سره چې دغو ځوانانو فکر موجود ده، مختلفې برنامې ورته دایروي. نور ګورئ باید تاسې راویښ سئ، دغسې غافل باید پاتې نه سو، خالي تر خپله ځانه پورې کیسه را منحصره نه کړو چې بس د ما ته د خیر وي او د ما ځان ته د خیر وي، که سیکولریزم وي او که اسلامي. دا خو ډېر سخته ضرر ده. دا خو که نن ډېر پرمختګ و انتشار وکړي، سبا د تا کور ته دا پدیده درځي، سبا د تا اولادو ته درځي، سبا نور ناوړه او فحاشي و مشکلات دلته ټولنې ته راوړي. نو دغو مسایلو ته د ځوانانو توجه ډېر اشد ضرورت ته د وخت. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله